د مجدد الفسانی رحمت الله په باره کې راځي وای هغه ویل چې دا د پروزې په میاشت کې دومره برکات الله پاک نازلوي چې دا ټول کال 11 میاشتې چې کوم برکات نازلېږي دا هغه برکات او د روزې د میاشت برکات وای دا چې مقابله سره وکي وای دا د 11 میاشتو برکات هغه ته داسې معلومیږي د روزې برکات وته لکه د سمندر په مقابله کې چې یو ساس کې یو قطره وبي اس برکات هم وای نه په روزه کې وای دومره زیات برکات الله پاک مستر نازلوي او رايپوري رحمت الله زموږ یو بزرګ تر سوی دی په هندستان کې داغه په باره کې راځي وای کوم چې به د برات میاشتې 90مه ورځ سو یعنی سبب روزه وا یا سبب روزه وا وای د خپل ګرد مریدین راوښتل مریدان یې ګرد راوښتل هغه سره ملاقات وکي او ټول سره به پښتنه وکړه او رخصت به ځین واخست دا به ورته ویل چې بیا به د روزې بعد ان شاء الله ملاقات کو کزوندو اوس چې روزې میاشت روانه ده لہذا ازستې سره رخصت غواړم لہذا پرم میاشت به د روزې میاشت دا به الله ته ورکړ اعتکاف په شکل کې به تیروله او هغه ته به ویل چې بس ګرد میاشت به ازما اوستي ملاقات نه سره کیږي زه به د الله سره خپل عبادت کوم بیا به ان شاء الله په اختر کې به ملاقات سره کوم الګ دلیه به ورته په مسجد کې به ملاقات بیا نه کوي بس د الله سره به خپل تعلق ساتي او خادم ته به ویل د کوم خادم خدمت والا هغه ته به ویل چې خطونه ماته راځي ازمر مشرانو په خوا دا ترتیب خلکو به د خپل اصلاح لپاره یعنی یو سړي بول چې ما څه غیبت کیږي ته به خط ویل کی چې زه څه چم وکم بیا به په جواب کې عمل وروشوي چې دا کار کوه نو بیا دوی چې څومره خطونه راځي او خادم ته به ویل چې خطونه یو غونې ورکړي چې په دې غونې کې د خطونه چې ماته مروړه زما سره د جواب ټیم نشته ان شاء الله بیا به دا جوابونه د اختر بعد ورکوم ان دا شی به متوجی سو دا دغه طرف ته د الله د عبادت طرف ته وداسې متوجی شیخ الهند رحم الله ډیر غټ شیخ تر سوی دی د هندستان زموږ د دارالعلوم دیوبند دغه په باره کې راځي وای دی د شپې به دومره زیات عبادت کوي د تراویح به د مسلمه په وخت باندې ختمېدلې بس هلته به تراویح ختم شوې بس د مسلمه یو کې د ساده مانځه تیاری به کوله ګرځ شپه به تراویح کولې دومره قرآن کې اورېدی دا اخر وای چې داسې باندې راځي چې ډیر کمزورې شو عبادت به دومره زیات کوي خوراک کم او عبادت زیات او داسې کمزورې شو د زنانو د کور زنانو ورته ویل چې ته ډیر کمزورې شوې ته لږ گزاره کوه د ځان سره لږ خوب کوه لږ خوراک برابر کړه خو دله هغه خبره نه منله اخر هغه زنانو یو چاته ورته ویل چې د دته چې کم کاري صاحب تراویح ورکوي هغه کاري صاحب ته ورته وایي چې ته نن ځان ورته واچو چې زه نن شیخ صاحب زه نن ډېر ستړی یم لږ به مختصره قرآن نن ووایو زموږ خدای نه مني ستا خبره دی مني اکاری صاحب ته بالکل ښه خبره ده زما شیخ دی په تکلیف دی بیماری ورځ په ورځ کمزوري زیاتېږي نو زه به نن د عذر ورته وکړم وای کاری صاحب څنګه راغلی تراوته نو شیخ الهند رحمت الله ته ویل چې حضرت ډول چې څنګه وای دا ورته چې نن زه ډېر ستړی یم ډېر مې بدن درد کوي پښې مې درد کوي نن زه ډېر قرآن نسم ویلی نو شیخ الهند رحمت الله یو دا ښه عادت پکښې و چې د مسلمان عذر یې ډېر زر قبلوي چا چې به عذر ورته وکړي ډول بس ټیک نو کاری صاحب چې دا عذر ورته وکړي چې شیخ صاحب زه نن ډېر ستړی یم ډېر قرآن نسم ویلی وای دا ته ډېره ښه خبره ده کاری صاحب بس مختصره قرآن ووایه بس خپل خوب وکوي دس هېڅ خبره نه ده دونه ورځ د ښه قرآن راته ووایه بس نن پروا نه وختي به دس وای دی چې کوم چې تراویح مختصره قرآن یې ووایه بس تراویح ختم شوی چې بیده شو نو دی وایي چې لایټ چې بند کړي بلب چې مړ کړي د هغه باندې وایي لږ ټایم بعد چې ګورې زما سترګې رونې شو چې ګورم یو سړی زما پښې راکښه کاږي یو پښې راکښه کاږي بیا مې د لاسونه راکښه کاږي بدن راکښه کاږي وای زه سوچ مرته چې ورته مې کتل شیخ الهند رحمت الله زما پښې راته به وایي وای زما خدمت یې کوي ما شیخ صاحب دا څه کوي دا څنګه زه ستا شاګرد او ستا مرید دا څه کوي وای دل کاري صاحب ته خپله ویل چې زه ډېر ستړی یم پښې مې درد کوي نو ما ویل چې دی ما ته تراویح راکوي او کاري صاحب دی نو ما ویل زه به دا پښې ورکښې کړم لږ به د دی په ارام ښه په خوشحالۍ به خوب وکړي کور ته ورته دلې وي داسې زما په بستره کې د کور ته مه ځم هغه ورته چې ته ویښ یې د ول زه خو ویښ یم وای نو چې ویښ یې نو بیا څه کوم بس بیا راپورت بیا تراویح شروع شو هغه سیستم یې برته خراب شو یعنې زموږ مشرانو دومره ښایسته دغه یې کوي د قرآن به دومره تلاوتونه کول دا شپې ورځې به دومره په خپل ښایسته انداز کې تېرولې چې دغه موقع الله پاک راکړې ده ګوره بل کال بیا موقع وي که نه وي او د زنانو یې دومره عجیبه د دوی د کور زنانې د هغو دومره د عبادت شوق د شیخ الهند رحمت الله زوی په باره کې راځي وای د هغه به تراویح ورکولې خپل زنان ته په پرده کې به بیا نورې زنانې هم ولاړې وي نو دوی تراویح ورکولې هغه به ډېر زیات قرآن به وایي یو ورځ هغه د زوی بیمار شو بیا شیخ صاحب شیخ الهند رحمت الله وایي بل کاري صاحب ته چې ته ورسه هلته په پرده کې دوی ته تراویح ور وکړه نو په پرده کې تراویح ورکولې هغه چې و بس تراویح وکړې هغه کاري صاحب ولاړی شیخ الهند رحمت الله چې کور ته ورغی زنانو ډېر شکایت وکړي زنانو ټول تا نن څنګه کاري راستولی و په هغه باندې دومره ناوخته و 4 سپارې خالي په تراویح کې ولې ولاړې خالي 4 سپارې ویلې
وګوره په کاري صاحب باندې څومره ناوخته ودی په منډه باندې بس مونږ راوکې ولاړې څلور سپارې کې ولې په منډه باندې ولاړې او بیا چې پوښتنه وکړه وایي دغو زنانو اووه قرآنه په تراویحو کې ختمول په روزه کې د روزې په میاشت کې اووه قرآنه یې ختمول د زنانو دومره زیاته تراویح دومره شوق د زنانو دومره شوق الشیخ ذکریا رحمة الله د فضایل اعمال چې لیکلی دي دا وایي خپله که څه زه عبادت نه کوم حالانکې د ډېر غټ عبادت کوئ وایي خپل د کور زنانو ته زه ګورم چې د کور د کار سره سره ډوډۍ پخوه سالن و د کور نور کارونه چې دي جارو او نور لوښي مینځه ګرد کارونه کپړې مینځه د دې کارو سره سره به وایي هره زنانه 15 سپارې روزانه تلاوت کوي 15 سپارې هر زنانه روزانه تلاوت کوي په دې بیا ډېر زړه ښه شي یعنی دغه زموږ نږدې مشران دا یو سل یو نیم سوه کاله مخکې چې تېر شوي دي د دغو ژوند او زموږ د خپل ژوند وګوره زموږ او د سړو مقابله د هغو د زنانو زموږ د زنانو مقابله وکړو هغه څنګه عبادت کوي یعنی زنانې 15 سپارې روزانه دوی به ویل د کور کار به هم کوي دی نه چې خالي به تلاوت وکړي بیده به شوي نه د کور کار یې مکمل په خپل ټایم باندې کوي دا د هغو خلکو یعنی دا د دونه ښایسته عبادت دی خلکو کوي خو د روزې میاشت په هغو باندې به هم تېره شوه ولاړه به دومره به قیمتي جوړه کړه او د روزې میاشت موږ ته هم را روانه ده زموږ کیفیت دا دی ما په اول کې هم درته وویل چې پریشان اوسه د روزې نوم راخوا یاره یو خو ستا بله خبره نشته بس روزه ده خو روزه د تراویح دي کم کاري صاحب چې زر تراویح ور ختموي کوشش کوي یا نور ټلیفونه ور وکړي وایي ستې کاري صاحب په څو کې ختم کړی په یوه ګنټه کې څومره سست دی وایي دا کاري صاحب هلته زموږ والا په 15 منټه کې دی بل بیا ورته مړه دا هم سست دی په 15 منټه والا دی په پلاني چوک باندې هلته به تراویح وکړو یعنی باقاعده یو قسم مزاح کې جوړ کړی دی کاري صاحب کلیج غریب ښایسته قرآن وایي په ښه تجوید باندې په ښایسته ترتیب باندې قرآن وایو بس دا دوه صفونه بیا کم شي په دا سبا باندې دا زموږ د ایمان کیفیت دا ډېره د کمزورۍ خبره ده حالانکې دا خو سعادت دی چې زه څومره د الله په کور کې ولاړ یم او قرآن اورم او فرشتې برکات چې دي په موږ باندې نازلېږي ستا د ژوند قیمتي شپې دغه د شپې په تراویحو کې تېروي خو زموږ دغه افسوس دا دی چې موږ هغه ځای ته ځو چې کوم ځای کې کاري صاحب ډېر په سپیډ باندې قرآن وایي کاریان دې الله معاف کړي نن سبا یعلمون تعلمون باندې سړی پوهېږي په نور شیانو نه پوهېږي چې دی څه وایي ګرځه ګوره چیش وایي ګرځه یعنې په نیمه ګنټه کې په 15 منټه کې په 25 منټه کې په 40 منټه کې تېر ښه کاري چې دی هغه یوه ګنټه ده دا زموږ د قرآن زموږ د کیفیت دا شپه دغه ورځې باید چې موږ ډېرې قیمتي تېرې کړو تلاوت زیات کړو د دنیا چې کوم داسې ضروري ډېر کارونه یې هغه یې نه کړو ګرسره هغه ته ګرسه توجه نه وکړو او بله خبره دا درته کوم چې په دغه میاشت کې باید چې موږ د ګناه سره وګرځېږو د ګناه څخه یو سړی نه وګرځېږي دا روزه چې ده دا روزه خو به ونیسي هغه فریضه خو به ادا شي خو ثواب نه میلاوېږي یعنی دا روزه چې دا الصیام جنتون دا ډال دی ډال لکه په ډال سره سړی په خوا چې به جنګ کې به د تورې سزا بچاوي دا هم سړی بچاوي مالم یخرقها تر څو پورې چې یو سړی د ګناهو څخه نشي بچاو یعنی ګناه به غیبت سو درواغ سو فضول وخت ضایع کول سو لکه اوس فیسبوک کول سو په نیټ باندې ناست ګر دا کارونه کې دا وخت ضایع کړه د روزې ثواب به ولاړ دي ولې ته ټول وخت په غیبت په دې شانو کې ضایع کړه نو په دغه وجه باندې او عجیب ده اوس د روزې تعریف دا دی د روزې تعریف دا دی اصطلاحي تعریف چې ورته وایي اصطلاحي هغه دا دی چې د ساره تر ماښامه پورې د خوراک څخه ځان منع کول د څښاک څخه او د جما څخه ځان یعنی د کوروالي څخه ځان بچاول دا شیان چې دا دې څخه ځان بچاول دا د روزې تعریف دی اوس دا شیان چې دا حلال دي ګوره ډوډۍ خوړل حلال دي حرام خو نه درسم خپله ډوډۍ د حلال ده اوبه څښل حلال دي د خپلې کور والا سره ملاقات کول کوروالی کول دا حلال دي په نکاح باندې الله پاک مشترک کړی اوس الله پاک د دغه شیان څخه موږ منع کړي د ساره تر ماښامه پورې دا موږ نه کوو که په یوازې په خونه کې ښه یخ شربت پراته وي په فریج کې هغه موږ نه څښو الله مې ویني هغه کار نه کوو لیکن غیبت حرام دی هغه موږ کوو د حلال سره ګرځېدلي حرام نه پرېږدو شیطان دومره دوکه راکړی دروغ هغه ګناه ده کبیره ګناه ده هغه دروغ موږ نه پرېږدو د بل غیبت موږ خامخا کوو حالانکې د حلالو سره مې ځان ګرځولی دي حرام نه پرېږدو په حرام کې موږ لګیا یو په چا باندې بهتان الزام لګول او په چا پسې خبرې کول خلک زیرول امسایه زیرول دا مختلفه قسمونه دي نو په دغه باندې موږ عمل کوو دا نه پرېږدو خو هغه حلال کار چې دی هغه باندې شامل کوو روزه ده لیکن دغه نور کار څه نه راګرځو نو روزه چې دغه ټول رسم لاړ شي دا روزه چې ده په دغه باندې ضایع کېږي په د غیبت او په درواغ او غیبت هم درته وویل چې د چا غیبت یې وکړي ستا ټول ثواب د نیکۍ هغه بل سړي ته ولاړ د چا غیبت چې دی کړی نو سړی به څومره بېوقوف وي چې نیکۍ کوي ګرد ورځ تلاوت کوي ګرد ورځ ذکر کوي ګرد ورځ ښه کارونه کوي او چې ماښام سي د بل چا غیبت یې وکړي د ټول نیکۍ هغه سړي ته ورکړي څومره غټ نقصان خبره دی سړي دومره پیسې جمع کړي پیسې راواخلي او چې کور ته ننوځي بس بل سړي ته ورکوي دا ته در واخله بېوقوفه دی که نه دی دا سړی کله ورځې خواري کاږله او پیسې ګر ضایع کړي داسې دا موږ د خپلې نیکۍ ضایع کوو دویمه خبره دا ده چې په دغه میاشت کې موږ د خلکو سره غمخواري وکړو دا د غمخوارۍ میاشت
دا د درد میاشت ده. په دې کې زموږ همسایګان موږ وګورو چېرې زموږ داسې همسایګان دي خاص کر په دغه دور کې په دغه وخت کې دومره خلک پریشانه دي چې د روزه مات باندې وساریان چې موږ د کومې خوا روزه مات راوړو او په دې پریشان چې دا بچیانو ته په روزه موږ څنګه ماتوو. خو په روزه کې خو ډېر خرچې کېږي که سم الله په روزي کې برکت اچي خو زموږ ایمانونه کمزور دي دا به د کومې خوا راوړو. نو خلک ډېر پریشان دي د خپل همسایګانو سره موږ همدردي وکړو د هغو راشن بندوبست وکړو د ګردې روزې بندوبست یې وکړو. نه یې کوي د 5 کورو د یوه کور کم از کم وکړو د یوه کور د راشن بندوبست چې وکړي هغه چې څومره خلک روزې نیسي هغه ټول روزو ثواب الله پاک تا ته درکړي هغه ته هم ثواب ملاوي تا ته هم الله ثواب درکړي یعنې هغه هر څومره عبادت وکړي تا ته ثواب ملاوي. او خاص کر زموږ معاشره چې ده هغه په دې شي کې ډېره کمزورې ده. سفید پوشه خلک چې دي علما طالبان نیکان خلک چې دي د هغو ډېر زیات خیال وساتي. دا مشهوره ده نه وایي سپین کالي جیب خالي ښایسته کپړې یې په غواړي ښایسته صدرې یې ته چې وایي د دې سره به په زراو پیسې په جیب کې چې جیب وګوره د سره د بلیلي د بس کرایه هم نه وي. دا ډېر د افسوس خبره ده. نو موږ کوشش وکړو چې دغه علماو د دغه نیکانو خلکو سره موږ تعاون وکړو د ګردې روزې خرچه یې موږ برداشت کړو. حالانکه زما په خرچه کې به دومره کمی هم نشي را هېڅ به هم نه وي چې زما په کور په پیسو په بیلنس به هېڅ فرق هم نشي را خو د هغه سړي به کور جوړ شي. بله فایده به دا در وشم یو خو غمخواري سو الله به ډېر خوشحاله شي. بله فایده به دا هغه مولوي صاحب چې کوم عبادت کوي تهجد کوي دعاوې غواړي تلاوت کوي چاته سبق وایي د هغه کې به مکمل استایي صحیح موږ خو دونه عبادت نه کوو کوم لاین چې کوي نو هغه سړی چې کوم عبادت کوي هغه به ټول تا ته ثواب میلاوي شي. نو په دغه وجه باندې موږ کوشش وکړو چې دغه سفید فوشه خلک چې دي د هغو سره موږ ډېر زیات تعاون وکړو او بیا کوم همسایګان چې زموږ غریبان همسایګان دي د هغو سره هم ډېر تعاون وکړو د هغو پوښتنه به کوي دپسې وګرځېږو. اوس موږ دې ته ناست وایي غریب به راځي ما ته به وایي او دا هم ضروري ده چې خامخا ته بیخي ډېر شیان ور واخله یوه خرما دي په وس باندې کېږي یوه خرما ورکړي هم ډېره غټه خبره خو د صاحب وسط والا خلکو څخه زما دا درخواست دی چې هغه د خپل همسایګانو د علماو او د داسې خلکو چې دی د هغو روزه مات هم ښایسته سي. ګوره ستا په کور کې 10 قسمه خوراک هغه بچیان چې دی خالي په یو دال او په یو بنډۍ او په ساده خوراک باندې ناست شي نو څومره افسوس خبره ده. هغه بچیان چې هلته هغه د همسایه کور ویني تیلیان را روانې دي فروټ هم را روان دي پکوړه هم را روان دي مختلفو شیان روان دي یعنې خوري یې دومره نه لکه راوړي سي دغه یې پاتې سي لیکن هغه کوچنیان چې ورته وګوري هغو ته به څومره افسوس کېږي. نو موږ هم کوشش وکړو چې کم از کم هغه کورو ته موږ همسایګان هم کم از کم د یو شي خیال موږ وساتو او بیا که ډېر شیان راوړو نو بیا پټ راوړو په هغو باندې نه ووینو کور ته پټ په موټر کې تېر کړو یا په توره تیلۍ کې چې دا غریبان په موږ نشي خبر چې هغه ظاهر نشي زموږ د دې به ټول کوشش کوو انشاءالله الله دې عمل کول توفیق